د 1500 کیوي لاین زموږ د وارداتو برخه ده. تاسو پوهیږئ چې په نړۍ کې دا یو تعامل ده، دا نه تنها افغانستان د نورو هیوادونو څخه برېښنا اخلي. هندوستان ډېر پرمختللی هیواد ده خو نورې برېښنا ته اړتیا لري چې باید له نورو نه یې وارده کړي. پاکستان دغسې، ایران هم اوس هم له ترکمنستان څخه اخلي، داسې ازبکستان خپله د ژمي په موسم کې له ترکمنستان څخه برېښنا اخلي، داسې قرغیزستان، نور هیوادونه دي چې په دغه برخه کې یو بل سره روابط لري او یو بل باندې برېښنا پلوري او پیري. نو افغانستان هم یو له هغو هیوادونو څخه ده چې فی الحال تر ډېره حده په وارداتو متکي ده. نو موږ کوښښ دا ده چې موږ څنګه وکولی سو چې خپلو هیوادوالو ته کافي برېښنا ورسوو. نو په همدې اساس هغه 1500 کیلو ولټ لاین چې 1000 میګا واټه برېښنا به پکې را انتقالېږي له ترکمنستان څخه، چې له اندخوی، شبرغان، دشت الوان، بیا کابل، ارغندۍ پورې راځي، داسې قندهار سره وصل کېږي. په دې برخه کې هم الحمدلله کارونه ښه په تیزۍ سره روان دي او دلته دغه لویه پروژه په 2 برخو تقسیم شوې ده، چې یوه برخه له یو شرکت سره، بله برخه له بل شرکت سره. د دواړو برخو کارونه منظم روان دي او د موږ تر نظارت لاندې دي. انشاءالله ډېره هڅه به دا وکړو چې دغه کارونه د روان کال د 1404 کال تر پایه پورې تکمیل سي. او موږ هغه وعده چې په پیل کې 5 میاشتې مخکې موږ له خپلو هیوادوالو سره کړې وه چې موږ به په اوسنۍ شبکه کې چې کومه شبکه غځېدلې ده خپلو هیوادوالو ته 3 ساعته برېښنا رسوو. انشاءالله الله مهربانه ده چې په هغې وعدې به موږ ودرېږو.